واو، شکريه بارکزۍ د غني او امریکا له پټ رازونو نه پرده پورته کړه. ولې امریکا د غني د بیا بریالي کېدو مخه نیوله؟ دا او ډېرې نورې خبرې په همدې ویډیو کې کتلی شئ. خو لومړی ویډیو تر پایه وګورئ او بیا په آخره کې نظر مو په کومنټ کې ولیکئ او زه به یې هم له نورو لیدونکو سره شریکوم، یعنی د سکرین پر مخ به یې نشر کوم. اوس راځم دې ته چې د افغانستان د تیر حکومت ډیپلوماټه شکريه بارکزۍ وایي چې امریکا نه غوښتل چې اشرف غني دویم ځل انتخاباتو ته ودرېږي او د زلمي خلیلزاد ماموریت ناکام پای ته ورسېده. نوموړي چې له BBC پښتو سره یې مرکه کوله د سولې د پروسې په اړه یې وویل چې د سولې اوسنۍ پروسه ناکامه پای ته ورسېده. هغې زیاته کړه چې د ډاکټر زلمي خلیلزاد او ډاکټر اشرف غني ترمنځ خبرې او سیاسي ګټې داسې څه وو چې په افغانستان کې ورسره د ډاکټر زلمي خلیلزاد ماموریت ناکام ختم شو. بارکزۍ وړاندې زیاته کړه چې د امریکا غوښتنه دا نه وه چې ډاکټر اشرف غني د دویم ځل لپاره انتخاباتو ته ودرېږي او نه یې غوښتل چې انتخابات دې وشي. شکريه بارکزۍ همداراز وویل د افغانستان شرایطو او اوسني وضعیت ته په کتو چې 15 میلیونه خلک دي او اوس موږ ګورو چې د نظام مشروعیت د پوښتنې لاندې دی. فقر، بیکارۍ، بېثباتۍ او امنیتي ستونزې شته او دا فکر چې کېده چې جنګ به ختم شي، خو جنگ یو بل سټیج ته لاړه او دې هر څه نه یوازې افغانستان بلکې امریکا ته هم تاوان ورسوه. هغې د زلمي خلیلزاد په اړه وویل د دې سربیره چې ډاکټر زلمي خلیلزاد په افغانستان کې زیږېدلی و او په ملي ژبو پوهېده، خو هغه باید د امریکا او افغانستان د ګټو لپاره کار کړی وی چې نن د دواړو ګټې خوندي نه دي. درنو لیدونکو، دا چې د ویډیو تر پایه پاتې شوئ ډېره زیاته مننه. اوس هم د کومنټونو برخه ده چې تاسو ګورئ ګڼ شمېر افغانانو زموږ په بېلابېلو ویډیوګانو باندې خپل نظرونه شریک کړي دي. که تاسو هم غواړئ ستاسو کومنټونه نشر شي نو خپل نظرونه، انتقادونه، پیشنهادونه را سره د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه په پوره حوصله لولو او بیا یې نشروو. تر بیا مو الله امان شه. ښه وخت.